څه وایي ولخلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خولې وږمه چې ده دا ما باندې د مشکو د عنبرو نه مخلګي. لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره، دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان. په کار خداو چې د الله یو مهرباني یا الله. ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ د قوم چې دی دا افریدی قوم دی. نو افریدی چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کی. نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواړ ته ورغلی. نو تحصیلدار به ورته راپاسېدلی ورغاړې وته به یو په ملا بیا ولا ټپ ورکړی یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې راغلم دا سیر ورته په کورسۍ کې راپورته شو ورغواړې ورته و په دې ملې وټپاولم و بیا یې ورته وویل چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي رایایي. نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه. وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته وویل په کورسۍ کې کېنه. اوس افریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شې تاسو ټول تلي دي. ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی. ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست علیکم ته چله او تا خړوس نه زړه بوټ وځي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سې چو صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی. ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کے قتلے دے د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې قتلے دے. شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذره عمره پروا نه لري. د مثقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ. نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیش تپاس کې تللی او چې ورشي نو چټ ولیکي چې دا چټ دننه ورکړه چې فلانې خان راغلی دی تا سره ملاقات. اوس هغه افسر د دوه نوم نه وي نو ته ورته بار ناست یې انتظار کې. زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوی او زه ورغلی ما نه چټ لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی. اردلي دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وایي چې اطلاع به ورته د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیخ پې ورته د
د یو نه یې نو الله د لکونو کړي یې چې د یو شوي لکونه بستا شوي دا څه بستا شوي نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېږدي او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون درته راغلی و او زما قانون تغییر کړو او پرې خو کذالک اليوم تنسى نن مام ته پرېږدي او هیر مې کړی چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړی الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او د الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړی بیړه دې د پلار او د نیکم تباہ شو کنه غرق شوی کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سب استاش